خلق تقی صاحب پلار سید محمد اصغر شاه صوبیدار و اول به ما دغه پویر شي درته غزل ته تانه پویر و دې ته د ژوند لارو کې تا مینه راته خنډ شي د زړه وینې مو په سترګو کې راډنډ شي د فراق ګردونه غلي غلي راشي په اوږدو باڼو باندې مو پنډ شي تا محفل کې د غوټۍ په شانې کښېنم د ګلاب په شان خپل زړه رانه بربنډ شي داسې بیله داسې غلی تکي پروت یم لکه چونګ اوبه د غرو تاړو کې ډنډ دا یوسف پرچنار نه لاهور ته پاخه لاړو یوسف یوه چیټي وه تو میں لاہور کیسے پہنچا یہ نذیر سے پوچھو بیا مو ته د نذیر چیټي نذیر یو هاسټل کې او زبل روانو لیارې کې یو بل ته میلاو شو بیا مو نذیر ته هغه چیټي ما والا ویر کا هغه ما ته خپله راکا نو ته دا دواړې میلاو کې ومړېدې نو جو کلي نه تخلي وو پاخه لاهور کې وو یو ځای نیولی و انا روټي دال مفت والا ځای و یو کاټ و یو به په ګدیلې ته مړاستو څه لږې ځګې پیسې ورسره وې بیا داسې میاشتې وینې مې پاس یوسف راغلو او تقي صاحب مغزه پاتې شو تقي صاحب هغه ذکر ایوی چیٹی کے کڑے رہے یوسف گیا میں اکیلے رہ گیا ہوں یوسف ہیں ډیر قریبی مر گئے ډاکټر نصیر ہیں قریبی مر گئے دا ډاکټر نصیر دا علیزو ده تقي صاحب خپل د اګریو ادمه خاصه مر گئے بیا ورسته راغلو نو دا ډایرکټر انفارمیشن ولا ګیرو بیا خپل درخواست وکړو ته ما ډایرکټري نه لرې کو ما ورته ویلو ته تقي ویلې ته سړیه درې کسان ورلاندې څلور غور ته مو چوټي ویر کا خپله مو چوټي وکړه ته هغه څوک چې راغللو ته یو نشته نو رانه ایکسپلینیشن وغوښتو نو ته ما ورته ویلو ته زه چاته د چوټي نه نشم کوی ما ډایرکټر انفارمیشن نه لرې کو دا بیا پی آر او د ارباب جهانگیر څه چیف منسټر و بیا هغه پسې دا پی آر او شو د گورنر جنجوه خدای وبخښه هسپتال کې و بیمار شوی و نو یوسف ما ته هغه وخت خو موبایل یې نه وی پیخار نه چیټي راواستو راته که یار د کسې ویکسه کینسر یې شوی دی بیا ته وفات شو نو زنګونه امبولانس کې ورسره شوم ډاکټر نصیر خپل ګاډی راوستی و د اګریکلچر کالج کې و ډاکټر نصیر هغه ګاډي کې نظیر زه او ډاکټر نصیر مو تقي مونه مخکې وړی او مو ورپسې لاړو باندا کابر کې مې اخري دیدار وکړو یوه ښځه یې اول مړه شوې وه نو زه انګونه په موټر سایکل لاړم اول یوسف ته چې غابون ځان سره راکړم نو تو یوسف ته ویلم ما ته دې ته اچھا ہے بیچارے کو چھوٹ مل گئی نو راغلم تقي ته مو ویلو نو داسې ډېر وخندېدو ما ته دې ته ډېر غولې خوړلې خو خبره خو یې ښه کړې ده خو بیا ډېرو خلکو مجبور کو بیا یې بل واده وکړو ښه نه یو ځای و هغه تصویر ما ته ډېر اول سره د تقي صاحب د تصویر ډېر استولي که دغه وي بیا در واستم ضرورت شو کرنل غلام حسین راته ویلو دا ایم ایس و د جنجو وه چې تقي واحد سړی دی چې جنجو یې دوا ته هلیکاپټر کې پارچنار ته لاړو بیا ورنه اګرې ته راغلو
تکی کله د کورمې توی په غاړه دی نو هغه د توت ونه ما لیدلې وه هغه د توت ونه چینجنه ونه غاله توی غاړې باندې وه تکی صاحب دو کورونه وتو د سیدانو غنه کوزه دا توی و بس څه مې یادېږي د راستم به په نمبر ٹھیک شو فلک ملکه یو خو مدا یاد شو چې سکول منټو گورنمنٹ های سکول پر چنار کې ویلې مونږ سینیرو کالج بیا پر چنار کې کالج جوړ شو دا اولینی سټوډنټس کې وو بیا یو ځل یو مشاعره وا مشاعره نه و تقریرونه و خو تکی صاحب ورکې ودرېدو ته راشي پسرلی خو رنګینه نشي راشي راته وګوري مسکی نشي ته د اداګانې لږې کمې کا سر وی چرته ماتې لمستی نشي دا د تکیشا دا د غیرت لمن خدای چرته سوال ورته جوړی نشي ویلو یې راته ته فضل حق ډېر مردم شناس سړی دی دی پیارو ایدوی وقتم ته شودا دا آیت آباد کې پلاټ دیر کوم او پر چنار کې یو پلاټ دیر کوم خرچ کا ور باندې پدی کور جوړ کا نو بیغا پلاټ په یوسف خرچ کو کور به آیت آباد کې خپل جوړ کړو بل یو دیغو غا نیمګړی مریاد دی ته خاندا ته په محفل کې داسې بېواره کوي کار ته ما ته راغلو اسویلینو ته بکو شراب ته پاتې نشولو باکینو ته بکو نور نه دی یاد نظیر ته مو ویلي ځان داسې ما ته په وایس میل تاثرات راواستئ ته زه یې تا ته فارورډ کړم ډاکټر نصیر ته مو ویلي دي غا به فارورډ کی غنه علاوه د مو اکاؤنٹ کې یو بابو خادم بابو لندن کې دی زامنو سره نومبر کې براتی خو ما ورته پرون وایس میسج کړی مالو ته آر یو نامین وایس میسج نه اول بخبله نامه یو ته پلان کې د خبرې کوم د یوسف رور سره لږه ورسته رابطه کوم پروفیسر جمیل کاظمی سره که هغه سره څه تاثرات وي نو به سره دست ورورو ته یادېږي درته باندې چال کوم ٹھیک شو السلام علیکم